السلام علیکم. امید ده چې ټول بروغ او جوړي. لا هر څه نه مخکې که چا زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره سبسکرایب. هندي ښځه د ورځې 1 کیلو شګه خوري. دا ښځه کسماوتي نومیږي. د هند د اترا پردیش ایالت بنارس ښار میشته ده. دا وایي د ورځې لږ تر لږه 1 کیلو شګه خوري. کسماوتي وایي تر اوسه دې کار یې پر روغتیا منفي اغیزه نه ده کړې. نوموړې زیاتوي له 15 کلنۍ راهیسې د شګو په خوړلو روږدې شوې ده. دا وایي هغه مهال د شګې په خوړلو روږدې شوې ده چې د نس د درد په خاطر یو طبیب ته لاړه او هغه ورته وویل چې له شیدو سره شګه ګډه بیا یې وڅښه. د کسماوتي په وینا چې دې کار یې د نس درد ورښه کړ خو د شګې په خوړلو یې روږدې کړه. کسماوتي اوس 28 کلنه ده او له 63 کلنۍ راهیسې د شګو په خوړلو روږدې ده. دا 2 زامن، یوه لور او څو لمسیان او لمسۍ لري خو له دې سره سره هره ورځ شګې خوري. کسماوتي وایي چې صحت یې ښه دی، په کرونده کې کار کوي او د سترګو نظر یې هم دومره ښه دی چې تر اوسه یې عینکو ته اړتیا نه ده پیدا شوې. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر یې کړئ. مننه.